إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې زموږ درسونو د سلسله روانه وه. نن به انشاءالله یو نوی موضوع باندې خبره کوو. مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله باب تړلی، باب تحریم الكبر والاعجاب، فخر او غرور او د خود پسندی حرامواله. کبر، تکبر، فخر، غرور دا ټول په یو معنی راځي. او خود پسندی، اعجاب خود پسندی ته وي چې انسان سیو د خپل ځان سره غمي او خپل ځان ته دې په اوچت نظر ګوري چې نه زه څوک یم. نه تکبر شروع کیږي د زینه چې کله انسان ځان ته بغټ نظر ګوري، او کله چې ځان ته انسان په اوچت نظر کتونه د مخامخ سره به لازم سپخ کوي چې زه پلانې ما د پلانې زوی ما پلانې فن مال راځي، دومره مال ما سره دی، یا په خایس کې یا په زور کې، او ځان ته په یو نظر ګوري. نو دې سړي کې تکبر راځي. دا تکبر شروعات دي چې کله انسان ځان ته په غټ نظر کوي، او کوم انسان چې ځان کمزوري ګڼي او په ځان کې عجزي پیدا کوي او مخامخ سره د ځان نه ښه ګڼي، په دې انسان کې تکبر نه راځي. او دا خبره موږ مخکې په ډېرو درسونو کې کړې چې د مؤمن طریقه دا ده چې دې کشر ویني، دا کشر زمانه ښه دی، ګناهونه کم دي، او چې مشر ویني، دا مشر زمانه ښه دی، نیکیانې به ډېرې کړي. مؤمن کې دا صفت نه وي چې د ځان لوی ګڼي په نورو باندې. نن به انشاءالله د تکبر او د غرور د دې مبارک به خبرې کوو. مؤلف رحم الله چې کوم آیتونه راوړي دي هغه بیانو، کوم حدیثونه او په هغې باندې چې کوم زیاتې او څو حدیثونه دي هغه به انشاءالله بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له حق ویلو توفیق راکړي، او بیا دې به الله موږ له عمل کولو توفیق راکړي. مؤلف رحم الله آیتونه راوړي مخکې، او بیا هغې نه به دې حدیثونه راوړي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې د مؤمن طریقه هم دغه چې دین به د کوم ځای نه اخلي؟ قرآن او د حدیث نه. نو د چا خبره چې د قرآن او حدیث سره برابر و، بس دغه خبره ومني، دغه خبره ومنلی کېږي. او د چا خبره چې قرآن او حدیث خلاف و، کائن من کان، چې هر څوک یې دغه خبره به پرېږدو سره د ادب او د احترام. په دې مسله کې چې څومره آیتونه دي او څومره حدیثونه دي، کله چې یو مؤمن دغه حدیثونه او آیتونه واوري، والله لازم د الله د عظمت په مخ کې د ځان وړوکی ښکاره شي، او ځان ورته یو عجز او کمزور انسان ښکاره شي، او باقي د عاجزي پیدا شي. او په شرط دی چې کله دا حدیثونه او دا آیتونه د زړه په غوږونو واوري. اولنی آیت مؤلف رحمه الله راوړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دا آیت دې لپاره راوړی چې آخرت هغه انسان ته ملویږي چې په هغه کې تکبر نه وي. دې آیت کې الله وایي تلک الدار الآخرة، دغه کور د آخرت دی. نجعلها ورکوي موږ هغه کسانو ته، للذین هغه کسانو ته، لا یریدون علوا فی الارض، چې په ځمکه کې لویي نه کوي. دوی له الله د آخرت ته کور ورکوي. چې کله ته کې عجزي پیدا شوه، رب العالمین به تعالی د آخرت ته کور درکوي. او که تکبر د به کېږي والعیاذ بالله، نو بیا د هغوی لپاره مې یو ځای تیار شوی. او حدیث تفصیل مخکې ته روان دي. نو کوم چې عجزه خلک دي او تواضع او انکساري پکې ده، هغوی له الله د جنت تیار کړی. او کم چې دې سینې راویستي ګرځي او ځان ته سوي، نو هغوی لپاره الله یو ځای تیار کړی. نه که ته دا غواړې چې آخرت ته کور ته میلاو شي، نو په ځمکه کې به لویي نه کوې. بیا دا خبره د فایدې لپاره یاد ساتئ چې تکبر په دوه قسمه، یو باطني بل ظاهري. لکه یو پټ تکبري، بل ښکاره تکبري. په عربۍ کې د کبر ویل کېږي چې په زړه کې دننه وي. کبر ورته وایي دا په زړه کې دننه وي، چې ستا په زړه کې دننه دا سوچ راغی چې یاره زه غوره یم د پلاني نه، او د پلانې کمزوري د پلانې دي سره د دې اثرات پر ښکاره کېږي. به څه باندې
په اندامونو باندې، نو دا بیا متکبر شو. چې څو پورې د کبر په اندامونو نه راښکاره شوی دی متکبر نه وي. د هغه وخته پورې صرف د ده په زړه کې کبر دی. خو د زړه دا کبر چې کله اندامونو ته راوځي نو بیا ورته په عربۍ کې متکبر وایي، بیا دی تکبر کوي. او د تکبر دپاره دا خبره لازم ده چې ته به په چا باندې ځان لوی ګڼې. داسې کېدی نه شي چې یو سړی وایي چې زه متکبر یم خو په چا ځان لوی نه ګڼم. داسې کېدی شي چېرته؟ د تکبر دپاره دا خبره لازم ده چې ته به څوک سپک ګڼې. د هغې پورې په انسان کې تکبر نه وي راغلی او نشي راتلی چې څو پورې چاته په سپک نظر کتلی نه وي. نو چې کله تا یو انسان ته یو کس ته تا په سپک نظر وکتو نو بیا به په تا کې تکبر راشي. او داسې کېدی نه شي یو سړی چې ما کې تکبر دی خو څوک سپک نه ګڼم. دا کېدی نه شي. تکبر چې په تا کې راغلی دی نو څوک دې سپک ګڼلی او چاته په سپک نظر ګوري نو ځکه دا تکبر راغلی. او سبحان الله چې کم هم بد صفتي او بد خوی د تکبر به پکې لاسي. زه ستاسو له مثالونه درکو. یو سړی د مؤمنانو سره محبت نه کوي. یو سړی د مؤمن دپاره هغه څه نه خوښوي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي، دکې تکبر وي. یو سړی عاجزي په ځان کې نه راولي، دم ګناه ده که نه، دکې تکبر وي. یو سړی حسد کوي د مؤمنانو سره او د مسلمانانو سره او د هغوی سره بغض او دشمني کوي، په دکې تکبر وي. یو سړی خپله غصه نشي کنټرولولی، په دکې تکبر وي. یو سړی نصیحت نه قبلوي، په دکې تکبر وي. یو سړی د چا درس ته نه کیني، په دکې تکبر وي. یو سړی چې کله مجلس ته ورننوځي او په مجلس کې ورته خاص ځای پرېنږدي او دله خاص موقع د خبر ورنه کړي، دی خفه کېږي، په ده کې تکبر وي. یو سړی په انسانانو پورې په مسلمانانو پورې خاندي، مذاق کوي، ټوغې ټقالې کوي، هغوی ته کنځلې کوي، بدې ردې وي، په ده کې تکبر وي. دا چې ما تاسو سره مثالونه درکړو چې کومه ګناه چې ملټې نو په هغې کې به د تکبر غټ لاس شي. چې دا صفات په چا کې هم دننه راځي نو په دې انسان کې به دننه تکبر وي. دا دومره خطرناکه بیماري ده او دومره خطرناکه ګناه ده او دا ګناه کبیره ده. په دې باندې سخت سخت وعیدونه راغلي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي چې هغه بعض الله سبحانه وتعالی په قرآن کې را نقل کړي او هغې باندې موږ یو بیان هم کړی د لقمان حکیم نصیحتونه. هغه اوري خپل بچي ته ډېر عجیبه نصیحتونه کړي. یو نصیحت هغه د خپل بچي ته دا کړی و: ولا تصعر خدك للناس. خپل مخ چې دی نو خلکو نه ماړوه. چې څوک د سره خبره کوي د خپل مخ هغه ته نیغ ساته. د تکبر او د کبرجن انسان یو نښه دا ده چې کله دته خبره کوي نو دې ته ګوري نه، ته نه به دا مخ اړی راړي او تا ته داسې ویل غواړي چې یعنې مړه زر کوه خبره ختمه وځه. دا د تکبر علامه ده چې دې انسان ته ګوري نه، توجه له نه ورکوي او ته سپخ کوي. نو دا یو تکبر دی. بیا ورته وایي: ولا تمشي فی الارض مرحا. په ځمکه چې ګرځي نو په عاجزۍ سره ګرځي. ولې؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. دا الله یقینا هغه خلک نه خوښ کوم چې تکبر کوي او لویي کوي. ځکه چې دغه یو خبره پوره ده او دغه یو نقصان او یو عذاب پوره دی چې الله سبحانه وتعالی د انسان سره محبت نه کوي. د چا کې چې تکبر د سره الله محبت نه کوي. الله سره ولې محبت نه کوي؟ ان شاء الله دا په روان حدیثونو کې به دا تفصیل لازم چې ولې الله سبحانه وتعالی د انسان سره محبت نه کوي چې په هغې کې تکبر. نو دا آیت مؤلف رحم الله دلته راوړی. بیا بل آیت راوړی چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی د قارون تذکره کړې ده. ان قارون كان من قوم موسى. الله وی قارون هو د قوم د موسی علیه السلام. فبقى عليهم سرکشي وکړه او د هغوی خبره نه منله. موسی علیه السلام خبره به یې نه منله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله یې ما له دومره خزانې ورکړي چې دا خزانو چابیانې به یو غټ جماعت یو غټ ټولګي نه شي اوچتولی. دومره غټې خزانې الله غله ورکړي. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قوم متدام وي چې قارونه ته چې تکبر د الله سره کومه خوشحالي کوي نو دا خوشحالي د الله نه ده خوښه. هغې تکبر راغلی د څه د لاسه؟ د مال د لاسه. بیا الله سبحانه وتعالی دغه واقعه بیان کړې ده خو حاصل ده دغه واقعه په آخر کې الله وایي: فخسفنا به وبداره الارض. الله وایي موږ هغه دغه کور او دغه مال او غر سم په ځمکه کې ننویستو.
دا سزا ول الله بدی ورکړي چې هغه کې تکبر او سبحان الله عجیب فائدې سره یاد ساتي. ابلیس سره چې څه شي ویلي نو پاره کې تکبر ولدي لاسه. کله چې الله سبحانه وتعالى وی چې ته دغه ته سجده ولګو آدم علیه السلام ته، نو دی انا خیر من زخدن غره دته د خورنه پیدا کړی او خلقتنی من نار او زه د ورنه پیدا شم، زه به څنګه د سجده لګوم؟ تکبر په ځل کې راځي، کبر په ځل کې راځي، غرور فخر دغه ته وي. سجده ولګو الله دې سي ذلیل کو چې اتاشتو ته معلومه چې کم ذلت الله هغه باندې راوستو او څوک چې دغه تابعداري کوي هغه الله څنګه ذلیل کو. نو دې چې د اسمانونو نه الله سبحانه وتعالى راويسته د جنت نه راويسته د ورټلې دي، هغه وجه دا و چې بده کې سو بده کې تکبر. الله سبحانه وتعالى ګوره د قارون د خبرو کړو، نو قارون الله تبا کړی دغه د لاسره د تکبر د لاسره الله تبا کړی. نو د تکبر د مؤمن شان نه الله په قران کې فالذین لا یؤمنون بالآخرة، کم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي قلوبهم مستنکره وهم مستكبرون، الله بدوی کې تکبر او په دې آخرت باندې ایمان نه راوړي دا یو تکبر دی. نو کم خلک چې کافران دي او ایمان نه راوړي نو بغوی کې د صفت پروت چې هغه تکبر کوي. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى وی چې کم سړی کې تکبر او فخر او غرور کوي زداغه په ځړ باندې مهر وام د همیشه د حق نه لري. چېرته متکبر انسان ته حق نشي ملاوي، حق چې ملاويږي هغه عجز انسان ته ملاوي. ځکه امام مجاهد رحمه الله وی کته علم طلب کول غواړي وای چې زه عالم شمه نو دوه خبرې به ځان نه وباسي. یو په علم طلب کولو کې حیا کول، دې سړي ته چته علم نه ملاوي چې څوک دا وی چې زبو څنګه ته پوس کوم او زما ګیره د وزره پلاني زوی او خلک وایي چې دته مسلې پته نشته، زه دومره وخت په درسونو کې ناسم اوس په زم چې ماته دې پته نشته او زما خلک ما پیژني چې دومره مشهور شم، زبو د پلاني علم درس ته کېنم، خلک وایي چې ورته نور ته درسونه کېنم په خپل به درس کې ناست. دا سړی چې حیا کوي علم طلب کولو کې چرته د انسان ته علم نه ملاوي. او دویمه انسان د ځای کې تکبر ځان لوی غني، نو دې سړي ته علم نشي ملاوي. خبره ما دا کوله چې تکبر د کفارو صفت ته، مؤمنانو کې د صفت نشته. خدای مؤمن څه صفت ته الله سبحانه وتعالى په قران کې د ذکر کړي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الله دې رحمان چې کوم خاص بندگان دي هغه چې بزمک ګرځي دې پارام ګرځي پاجي سره ګرځي، نو دا د مؤمن شان دی. او هغه د کافر شان دی چې کافر په ځل کې چې دینه تکبر پروت. په بل ځکه الله سبحانه وتعالى د نیکانو خلقو صفت کوي الذين ينفقون في السراء والضراء. مؤمنان خلق دي چې کبه دوی باندې سختي کو بدوی راحتي خو خرچه کوي. خرچه کوي مطلب یې د خلقو سره مرسته کوي که خپل حالات خيو کبدي. بل الله سبحانه وتعالى دغه صفت بیان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. او خلق چې خپل غصه کنټرول کوي او خلق بخي، خلقو ته معافي کوي. د خلقو ته داغه وخت پورې معافي ته نشي کولای چې سو پورې ستاسو ځلنه تکبر نه ختم شي. او چې کله ستاسو ځل کې تکبر او مخامخ خلق دې سپک ګڼل ته به چرته معاف نه کی. دا د مؤمن شان دی چې دې معافي کوي خلقو ته، او معافي په دې کې ځکه چې زړه د تکبر نه شي هغه پاکي چاته په سپک نظر نه ګوري. نو مؤلف رحم الله دغه آیت عمر وړي چې قارون الله سبحانه وتعالى تباہ برباد کړي. څوک چې د قارون په لار باندې زی دغه هم دغه حالي او دغه بدغوي حشري. دغه نه بعد مؤلف رحم الله یو بل آیت راوړي په سورۃ الاسراء کې، سورۃ بنی اسرائیل کې الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ولا تمشي في الارض مرحا. الله انسان ته چې انسان مگر زبر ازمکه کې بدی شي حال چې تکبر کې ایویني انسان چې په نخرو رواني او ته به چې د دې شي سوق دی او غریب دی شي. ځکه دې کې واجب واقعیت بیان کوم. مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله یو غټ انسان تیر شوی دی د مسلمانانو په تاریخ کې. ناغه یو پیر محلب ولید، محلب دا یو غټ سړیو او الله سبحانه وتعالى ولډي غټ زور ور کړو او مشر سړیو، مشرتیا ول الله ور کړو.
نو سیرت کې راځي چې وهو يتبختر في جبه اوغه یو چوغا چولو او د سینې دې سبري چوغه کې راويستو ګرځېدل چې ډیر زور ول الله ور کړو بل مشر سړیو نو هغه ته وی یا عبد الله هذه مشيه يبغضها الله ورسوله دا په کومه طریقه چې ته ګرځې نو دا طریقه نه د الله خوښه نه الله د پیغمبر خوښه د الله د طریقه بدی شي د پیغمبر بدی شي هغه ته وی د محلب ته وی اما تعریفونی ته سمانه پیژني دا وسلوي چې ولا تمشي في الارض مرحبا زمکه باندې زمکه تکبر کی د تم دغه نصیحت وشو دوی چې تمانه پیژني دغه مطرف رحم الله ته بل اعرفك ډېر خدي پیژنم او ته څنګه وی پیژنم دي اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت تحمل العذره وزيد پیژنم کنه د منی د اسخا قطرینه پیدا او په اخر کې چې ختم شي د جسم د اسخا بن خيجي او چې ته ژوندې ګرځیم په خېټه کې ګندګي پرته ده یې نه زیدی پیژنم خدي پیژنم نو راغینه بعد بیا محلب چته به دې تکبر سره نه دی ګرځیدل پته ته ولګي چې زه خاجز انسان بل انسان پر تکبر مزنه کوي یو سړی د خاورونه پیدا لري شي تکبر وکړي یو سړی د منی د قطرینه پیدا لري شي تکبر وکړي یو سړی د خاورونه پیدا لري په خاورو ګرځي او خاورو لبزي او بیا به خاوري کی تر شي تکبر کوي اوس الله سبحانه وتعالى پر تکبر د صفت مزه کوي ځکه چې ژوندې ذات ته همیشه پاتې کیدونکې ذات ته زورور ذات ته قادر ذات ته بدلا غستونکې ذات ته عزیز حکیم دی نه باغ پورې دا مزه کوي تکبر د صفت نه ما او ته په تکبر باندې سکو او سبحان الله دا د الله قانون دی چې کله هم چاته په سپک نظر کتلی دی او تکبر کړی دی الله چاته ذلیل کړی دی لازم الله چاته ذلیل کوي او د متکبر انسان ډېر قمقلی د خلک والخ کاری لکه د غرب سوکه ولاړ نه چې کته ګوري خلک د سخت کاری واړو د ښکاری خو دې قمقل ته د پته نشي چې خلکو تم دی وړو کې ښکاری خلک چې لاندې نه بره ګوري هغه د غټ ښکاری هغه ته وړو کې ښکاری او سپک انسان وته ښکاری ور داسي شي او چې کم سړی کې تواضع او عجزي د خلکو سره محبت دی یره پلانې خسړ پلانې خسړ کې څه صفاتونه وروري کې یاره بس چې سړی خواله ورشي کرامي کوي خوش مزاج انسان دی د سړي سره مرسته او منډه وایي د سړي سره ناسته پاسته کوي د سړي سره چې تعامل انسانو په شویر لګي خبرې کوي ولې د سړي ډېر خوښ شو ځکه چې باقي د عاجزي و نو په کوم سړي کې چې عاجزي دی د مخلوق په سر کې صحیح دی غټ او په کوم کې چې تکبر دی د مخلوق په سر کې وړي او دا ډېر کې لکه کله کله سړی د عالم سره ملاوي شي او عالم عاجز انساني نه دی به جری چې هغه په صفاتونو نه مړی او چاته هغه صفت کوي یرزو پلاني شیخ سره ملو شو ډیر عاجز انسان دی ډیر خوش اخلاق انسان دی ماته دا وي ماته دغه به ډاکټرانو سره موږ ملو شو راشو یره پلاني ډاکټر چې سره خواله ورنه شي دغه زناور دی وي لکه ولې د زناور او انسان وي دغه سره خوې نو خبرې نه کولې د سلام جواب نه راکو د سره زما خبره اورېدنه د سره ماته کتونه نه دغه ډاکټر اگر که ډاکټر دی خود دې خپل تکبر دراسه دي مخلوق ته غسپخ کار شو ورکه او د کار شو او چې کله دې ډاکټر خو له ورش هغه خوش اخلاقی اگر کده پویږي بم نه ګور ډیر خو لکه د خلک به یو بل ته وصیت کوي چې پلاني خو لزی لکه تجربه ډیر ده وی تجربه نه خبر نه غوسه ډیر خوش اخلاق انسان ډیر عجز انسان د خلک ته خوشاله شو او د خلک ته راضي شو په دې ته راضي شو چې د انسان کې د ناجزي پرتو چې عجزي پرتو نو د مخلوقات په سترګو کې الله دې یو غټ مقام ورکو نو ما خبره ده کوله چې الله سبحانه وتعالى په قران کې ولا تمشي في الارض مرحا اي انسان مگر ز پس مګه کې چې تکبر کوي بل لري عجیب خبره کوي او د دې خبرې د لاسه د انسان د تکبر او د فخر او غرور ټول ډړي وړي شي الله سوی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله ينبقى قدمونه باندې زماره زمکه شلولې شو نه زماره غرونه دنګې دي شي چې اوس پورې زمکه شلولې چې تکبر کوي اسوک د غرونه دنګ شي نسوک د غرونه دنګ شي نه چې زمکه شلولې نه به انسان تکبر په سبانه کوي اولنې حدیث زموږ سره په درس کې جره هغه ده وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي عن النبي صلى الله عليه وسلم وي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او دې حدیث ته غوږ کړي وګونو ته کولاو کوي ګوره هغه انسان جنت ته نشي تللی چې د هغه په زړه کې ذره برابر کبري، ذره برابر غروري، ذره برابر فخري، ذره. او د دې ذره تفسیر چې علماو کړی دی نو بعض وایي د دې نه وړوکی میږی مراد دی. وړوکی میږی مې بالکل نری اخکاری چې نه چې دومره تکبر ستا په زړه کې و ته جنت ته نشي تللی. او بعض علماو وایي ذره هغې ته وایي د نور د رڼا چې کله راپریوځي او د هغې هغه شعاع راشي نو که تاسو خیال کړئ د روشندان باندې د سړي ته ښکاري چې نري نري څه پکې الوځي. لیدلی مې که نه لیدلي دغه نري چې څه الوځي دې ته ذره وایي. دا یو چې پکې دې ته په عربۍ کې ذره وایي چې دومره تکبر د چا په زړه کې که نه دومره تکبر د جنت ته نشي تللی. څومره غټه سزا ده د دې سړي چې ځان یې لوی ګڼلی. فقال رجل یو سړی پاڅېدو یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. یا رسول الله اوس یو سړی دی دغه دا خوښوي چې زما کپړې دي ښایسته او پاکې کپړې او زما پیزار دي ښایسته او پاک پیزاري. یعنې تپوس کوي چې یا رسول الله بیا خو دا هم تکبر دی. د صحابه کرام دي چې رسول الله چې خبره وکړه دومره به زر به عمل کو. د دې صحابي ځان ته سوچ لاړ چې زما خو دا شوق ته چې زه کپړې ډېرې صفا ساتم ښه کپړې اغوندم پیزار د قشن نو بیا خو زه هم تکبر کوم. رسول الله ته نه ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی دی او ښکلوالی خوښ دې ته تکبر نه وایي بلکې شریعت خو موږ ته په دې باندې امر کړی. او دا خبره ساتئ چې شریعت ګوره موږ ته دا نه دي ویلي چې ته څښا په څښا ګرځو بیا ځان ته ملنګ وایه. یاره پلانی وایي ملنګ انسان دی. ملنګ دا ملنګي د سره په شریعت کې شته نه. ملنګي کوم ځای کې راغلی؟ ملنګ خو لیوني ته وایي. ملنګ څه ته وایي؟ لیوني ته وایي. زموږ خلک ځان سره چې دغه په اخره کې تخلص ورته وایي که څه ورته وایي د خپل نوم سره لیکي پلانی ملنګ. څه شي ملنګ؟ موږ وایو الله دې موږ دې حالاتو نه ساتي او دی ورته خوشحالېږي پلانی ملنګ. نه دا قسم ملنګي په شریعت کې نشي چې څښا کپړې دی چویلي او څښا په څښا ګرځي او شلېدلي پیزار او څه کې زه ملنګي کوم. دا عبادت هم نه دی د الله سبحانه وتعالی. دا دې ته عاجزي هم نه وایي. عاجزي خو دې ته وایي چې څه الله تعالی درکړي په هغې باندې صبر وکړي دې ته عاجزي وایي. اوس یو سړی د طاقت یې نه کېږي دا اوس عاجز انسان دی صحیح ده. خو یو سړی د طاقت یې کېږي چې د روغه کپړه چولی شي او د شلېدلي کپړه قصدن اچولې ده دا عبادت دی؟ نه شریعت موږ ته دا خبره نه ده کړې. نه په دې کې ډېر سلف او اثار راوړي چې ګوره پلاني په کپړو کې چې دی پیون لګېدلی او د پلاني ګنډلی شوي سوي د هغو سره نه وي. د هغو سره نه وي نو تا سره شتي او چې کله تا سره نه وي او تم په دغه باندې اکتفا کې نه دغه بیا شریعت ته ویلي چې صبر کوه. خو شریعت ته دا نه دي ویلي چې ځان په زور باندې چې دی نه ملنګ او څښا په څښا ګرځه. دا زموږ دین نه دی. زموږ دین چې دغه دا دی ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی او ښکلوالی د هغه خوښ دی. بیا رسول الله د تکبر تعریف وکړو چې تکبر څه ته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تکبر خو دې ته وایي چې بطر الحق حق لدی کور کول و غمط الناس او خلق سپک کړل دې ته تکبر وایي. او دا روایت چې په صحیح مسلم کې نو کله چې تا ته حق بیان شي دا خبره ساتي زموږ د خلکو په ډېر رحمه چې کله ته د قرآن او حدیث بیان شي او تا ته حق واضح شي او ته نه مني او د هغې دپاره خبرې جوړه او باني جوړه نه په تا کې بیا تکبر پروت دی. او دویم تکبر دی ته وایي رسول الله وسلم وایي وغمط الناس او خلکو ته په سپک نظر کته. چېرته به د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري. چېرته به د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري. الله به تا باندې دغه عذاب راوړي او الله سبحانه وتعالی به تا ذلیله کړي. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه په سپي پورې نه خاندم. په سپي پورې زه په ځناور پورې نه خاندم. پاتې ده چې انسان یې ته ورته وګورې په سپک نظر او وخاندې په پورې مذاق وکړي او ټوکې ټقال به پسې کوې دا تکبر دی. ځان ته لوی ګڼې په دې نیت چې سړی سپک دی ځکه پسې ځلې کېږي. د هغې نه بعد روایت راوړی وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه سلمة رضي الله عنه وی ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله.
یو سړی د رسول الله په خوا کې ناس په ګس لاس خوراک کو او دا معلومه خبره چې په ګس لاس باندې خوراک کول دا حرام دي الا د چې سړی معذور یو خیلاسینی یا نه جوړي بیماری اندې ګس لاس استعمال ولې شي نور په ګس لاس باندې خوراک کول او اسخاک کول د مسلمان طریقه دا نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بیمینک په خیلاس باندې خوراک کوه هغه ته لا استطيع یا رسول الله زنیشم په خیلاس خوراک نشم کوله او په دې کې موږ هغه خلکو ته نصیحت کوو کوم ته کله مسله موږ بیان کوو حدیث ته بیان کوو دوی چې په عمل نشم کوله ځکه چې زمما مذهب او اسلام مذهب سړي هغه جدا دي نو دې کسته رسول الله نصیحت کوي امر وته کوي دا روټي په خیلاس سره په کار دا چې د ډایرک په خیلاس شروع کړي ابه کې دا قصه شروع کړو ځنی شم کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم لست طاعت الله دې کی چې پرشته نشي خوړه په دغه خیری وته وکړي ما منعه الا الكبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړې شي خو تکبر منع کړي دا خبره چې نه مني تکبر د لسه نه مني فما رفعها الى فيه سلام رضی الله عنه چې بیا د سړي د لاس چرته مخلیته او چت نشو الله ولا غلا شلکو رواه مسلم حدیث په صحیح مسلم کې نه دی حدیث نه غټي دوه فائدې یو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي الله ول د آخرت نه مخکې په دنیا کې عذاب ورکړي نو کوم ځکه چې ته د پیغمبر خبر را ورسېده هغه مې په ټکه عمل کو د قصې به پرې د چون کې چنانچه څنګه ویلو زمونږ عمل کو استعمال د قصې پرې رسول الله په حدیث باندې ډایرک عمل کو او دویم چې چا کی تکبوري الله سبحانه وتعالى دې ذلیل کوي لکه دا انسان الله ولا غلا شل کو نو به د مرګ پورې د غلا څخه کار نه کو او تکبر دومره خطرناک شی دی چې د پیغمبر په مخ کې د تکبر کو د پیغمبر په مخ کې دا دومره ښه مرز دی دومره وران مرز دی چې بیا به ته یو غټ انسان په مخ کې تکبر کوي دا غټ انسان هم ته به سنخ کوي داغه په مخ کې تکبر کوي دا غیر باندې حدیث راوړی وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه حارثوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله دا خبر اوریدلی دا او دې دغه کېلی الا اخبركم باهل النار رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو جهنميان ونخمه چې جهنميان بسن خلک او ته یا رسول الله موږ ته وخه جهنميان سوکتي وكل عتل جواظ مستكبر هر هغه انسان چې تنخويه سرکشي اولنې صفت پکې دی تنخويه سرکشه او دویم جواظ بخیل د جواز مطلب یا بخیل او یا هغه انسان چې رواني په لار نه په نخرو رواني کله لاس یو کله خپي یو کله اوږي یو کله د ویختي طرف ته تاویر متکبر انسان ته سیده کنه دا روانم سړي بل شانی د لاسونه کله دیسي یو کله شاته کې کله مخ کله به دیسي بره کله لکه ځان دیسي په نور خلق ډیر په دغه د خبرې کې د خبرې چې کوي دي لکه ته چې دی جوړې د نړۍ چې په مکیز بلېږي د نور خلکو د هیڅ هم نخکاری نو دا انسان په دغه دویم صفت ده جهنميان چې کوم دي دویم صفت به او کې ده چې یا خو پکې بخل او یا چې بل رواني نخري کوي مستكبر دریم د تکبر کوونکی نو په جهنم کې داخله ډیر دي یو هغه تنخويه سرکش انسان دریم یا بخیل او یا چې بل رواني نو په نخرو رواني او دریم د چې پاګه کې دنه تکبر پروتي د الله د مخلوق او تسبح کوي او دا حدیث متفق علیه حدیث متفق په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی دې حدیث نه د فائدې وروته چې د تکبر او د متکبر انسان اخرنه انجام سره هغه جهنم دی ګور د تکبر دومره وران شي فرعون د کم ځای ته ورسو فرعون کې تکبر وکړ موسی علیہ السلام مبارک يسوي ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين د موسی علیہ السلام مبارک دا وی زه غوړم مکه د سپک انسان د خبرې مصپانی شي کوله موسی علیہ السلام د سپکو او د موسی علیہ السلام مبارک دا وی چې د خبرې صفه واضح نشي کوله نو تکبر چې د فرعون دغه د زیته ورسو چې هغه به ورځ د خبرو کړه انا ربکم الاعلى زستا سورہ بیما نو دا خبره چې فرعون کولو نه هیڅ اقدام نه کړي دغه بوزله کې سو دغه بوزله کې تکبر او ځکه
محمد ابن الحسين ابن علي رحمه الله وی ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط، وی کله چې د انسان زړه ته کبر ورننوزي، معمولی کبر، الا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل او كثر. نو تکبر چې څومره ورننوزي دومره به د عقل سکی دا به کمی، نه که ډیر تکبر به انسان کې او کبرجن ډیر زیات نه د عقل به ډیر کمی، او چې کله د کبر لګو عقل به معمولی کمی، چې څومره به د تکبر دومره به عقل هغه کمی. او خيار سره او د اوچت عقل خاون چرته ګوري، چرته په سپک نظر نه ګوري. دا د مسلمان اخلاق نه دي او دا د درون انسان اخلاق نه دي. درون انسان چې کمی چې دغه تربیت ښه تربیت شوی او غيو مور پلاری تربیت کړو، مور پلاری درانه خلک او مشرانی درانه خلک تیر شي، ناغه چرته چاته په سپک نظر نه ګوري، هغه تکبر نه، هغه تربیت پدې شوی چې بچیا او کشره او ایرورا ازویا تربیت پدې شوی چې دا ګوره ټول د الله سبحانه وتعالى مخلوق دی، دوی ته په سپک نظر نه ګوري، بلکې همیشه به ځان ته پدې نظر ګوري چې زه کمزور یم. او دې حقیقت چې موږ بیان کړو اکثر د بعض خلک وایي چې چا ته زما خبره کړې، زموږ د بعض مرګري لکه درسونه کې کینی ان شاء الله دا به یا مونږ کې نه یو یا به یې خلک وي. نو درس کې اوس کې ناست اوس یو سړی په ډیره کې د جګ درس نه کینی، الله په دغه ور اچولې چې درس ته شوق نشتی. نو دله په کار دا و چې د الله سبحانه وتعالى شکر یو ادا کړی چې ګور الله مال توفیق راکو. نو ګور دې لا نر درس او زلاړه نو اول د الله شکر وسته پکارو کنه، دویم دله پکارو چې رسړی ته نصیحت کړي چې زموږ ورور دی خلار دي خطا شوی ده، نه د باز وسکه بس بیا په دغه سړي پورې خاندي او هغه ته په سپک نظر ګوري او ټوغې ټقای او بس په زړه کې درشي چې زه څوک یم. والله العظیم د کعبې په رب د قسم خورم چې کوم سړي کې دا سوچو چې زه څوک یم الله یې ذلیله کوي، لازم الله ذلیله کوي. زه بخپله دي چې کسان پیژنم چې هغه مخکې دي درسونو ته موږ سره کېناستو ډېر وخته پورې ناستو، خو د هغوی د عادتو پلانې کته پلانې بره پلانې کته پلانې بره انسان به دې غټ ښکارېدو. اوس دا خلکو ډېر وخوشو د جومات په دې مخه داسې تېر شي خو درس نه راشي، دا به د الله عذاب وي. ګوره او د چا په باره کې چې به خبرې کولې هغه اوس په درسونو کې ناشي، هغه الله دینداره کړي دي، په هغوی باندې الله رحم کړی. او کوم کې چې تکبر او ځان ورته داسې غټ ښکارېدو د یو څو درسو د لاسه هغه الله ذلیله کړو، دغه نعمت نه محرومه کړو. چرته مسلمان ته په سپک نظر نه ګوري. دا ما خبره دا وکړه چې وګوره فرعون څومره غټه تباهي هغه ته میلاو شو، څومره غټ هلاکت په هغه باندې راغی، د دې غټه جړله سوه هغه تکبر ځان لوی ګڼلو چې زه به اوس د موسی علیه السلام خبره منم او د خلکو منځ کې زما دومره غټ مقام دی، زه دومره لوی سړی یم، اوس به زه د خبرې منم. تکبر یې وکړو نو الله د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوه تباه او برباد یې کړو. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعيد خدري وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول صلی الله خبر اوریدلې ده احتجت الجنه والنار، یو پیر د جنت او د جهنم په منځ کې جګړه وشوه او بحث مباحثه وشو. فقالت النار، نو جهنم دا خبره وکړه او دا خبره د غیب سره تعلق ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانې او هغه ته چا بیان کړي؟ هغه ته الله سبحانه وتعالی بیان کړي. او د مؤمن د صفت ته چې د غیب باندې ایمان ساتي. او که مؤمن چې د صفت ته پوښتنه شروع کړي چیرې په قبر کې دنه دا څنګه یو دا څنګه یو برزخ کې دا څنګه یو جهنم دا څنګه خبرې کوي دا نو بیا به دا وایي چې ته مؤمن دې شي. ځکه چې کوم خبره چې ښکاره دغه کافر ومني، کوم چې ښکاره د کافر مني کنه مني، مرګ به ټول راځي. کافر د انکار کوي که مني؟ کافر د انکار کوي. د مرګ نه بعد به حساب کتابي کافر مني نه مني. ګوره چې کوم شی ظاهرو هغه موږ سره منله مخامخ کوي سره مړ کی، خو چې کومه پټه خبره وا د غیب سره تعلق هغه نه منله. دغه فرق دی په مؤمن او په غیر مؤمن کې. نه دا خبره د غیب سره تعلق ساتي او چې څنګه راغلي دغه په زمونږ ایمان دی. نو دی جهنم وی دا خبره وکړه دی جنت ته فی الجبارون والمتکبرون. زوړي زوروري څنګه زوروري
وی په ما کې سرکش خلک ډیر دي او په ما کې کبرجن خلک ډیر دي. وی خبرې ته وکړي په ما کې کم خلک ډیر دي؟ سرکش او کبرجن. جهنم زید متکبرین دی چې څوک سینه راوباسي په دنیا کې کنه نو موږ ته راوباسه خو ځان به تیار ساته د آخرت د عذاب لپاره. جنت وته وی فی ضعفاء الناس ومساکینهم. وی په ما کې هو هغه خلک اوسېږي چې هغه کمزوري دي او غریبانان دي، عجزه خلک چې هغوی کې تکبر نه ځان لوی نه ګڼي. د هغوی ځای کوم ځای کې دی؟ هغه جنت کې. دوی دغه خبرې کولې فقضى الله بینهما، الله دوی په منځ کې فیصله وکړه چې دوی دا خبرې څه شي دا ختم شي. نو الله ورته ووایي انک الجنه، جنته ته چې دی نو رحمتي ته زما هغه رحمت او مهرباني ارحم بك من اشاء، نو ستا په ذریعه باندې چې څوک زه خوښوم په هغه باندې به رحم کو. جنت ته به خلک ځي چې الله به رحم وکړي. وانك النار واي جهنم عذابي تزما عذابي اعذب بك من اشاء، ستا په ذریعه باندې چې څوک خوښوم نو ویلو به عذاب ورکو. به دا خبره ډیره د سوچ خبره ده. وی الله ورته ووایي چې ولکلیکما علی ملؤها، او په ما باندې دا خبره ده زما په ذمه دا خبره ده چې زه به تاسو دواړه ډکوم، جنت به هم ډکوم او جهنم به هم ډکوم. نو حدیث کې دا بیان کړی شو چې جهنم کې به کم خلک او دا به کوم بیان کړی شو چې په جنت کې به کم خلک. نو کم چې عاجز خلک او په چا باندې ځان لوی نه ګڼي، زړونه صفا دي، غړي خلک دي، د هغوی د لاسونو د اندامونو د ژبې نه چاته نقصان نه رسي، نو دا خلک دي چې دوی اخرنی ځای چې هغه جنت دی. او کم چې زه او ما او منګه دا ټکي ډېر مه وایئ، ګوره دا ډېر خطرناک ټکي په دې باندې چې ژبه عادت شي که منګه او زما او ما او چې بیا ورسره کښېنې پسې دغه خبره کې منګه دا چل وکړو، ما ورته داسې وویل او زما ګاډی یې راواغېستو، زما دوکان یې کولاو کو، زما کور ته دننه راغی، منګ ورته وویل، منګ دغه ځمکه واغېسته او منګ چې دا خبرې لورلو دا منګ او زما او زه دا هغه ټکي دي چې شیطان هم دا خبره کړې وه انا خیر منه، زه غوره یم د ده نه. شیطان دا خبره کړې وه که نه وه؟ کړې وه. فرعون هم دا خبره کړې وه ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، وی زه غوره یم زه د دې سړي نه چې دا سپک دی. موسی علیه السلام ته سپک وي، ځان ته اوچت وي. نو د مؤمن په خوله باندې دا ټکي ډېر نه وي. او دغه تېر شوی حدیث چې دا په صحیح مسلم کې د هغې نه بعد حدیث راوړی دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې وه. تاسو درود ولې نه وایئ؟ رسول صلی الله علیه وسلم وی غټ بخیل انسان هغه دی، غټ بدبخت انسان هغه دی چې هغه به مخکې زما نوم وویلی شي او هغه به ما باندې درود نه وایي. او په یو ځای کې جبرئیل علیه السلام خیري کړي د رسول صلی الله علیه وسلم امین ویلی. جبرئیل علیه السلام وی الله دې هلاک کړي هغه انسان چې هغه به مخکې ستا تذکره وشي او په تا درود نه وایي. رسول صلی الله علیه وسلم امین. نو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم وویلی شي نو په دې باندې ډېر وخت نه لګي چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایئ یا علیه الصلاة والسلام وایئ. ابو هريره رضی الله عنه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده په دې حدیث ته غوږ کېږدئ. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق علیه. حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې الله به د قیامت په ورځ هغه انسان ته نه ګوري چې هغه خپل لنګ راکاږي په ځان پسې د تکبر د لاسه. دا لنګ په دې وجه کې په ټیم لنګ ډېر استعمالېږي، نور که غلنګي که پینټي که ثوبي او که پرتوګي که هر شی چې څوک یې راکاږي تکبر د لاسه الله به د قیامت په ورځ بالکل ګوري نه. نو دې کې دا فایده چې سړی دا ووایي چې زه چې دا پنسي په ځان پسې راکاږم نو ما مه چېړئ، زه د تکبر د لاسه نه راکاږم. حرام خو د تکبر د لاسه دي، زه د تکبر د لاسه نه راکاږم. نو موږ ورته وایو چې تا د کوم ځای نه دا فایده راوویسته؟ رسول صلی الله علیه وسلم خو عامه خبره کړې ده ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار. د ګیټو نه لاندې چې د چا هم پرتوګ او ثوب او کپړه وه د خپې په جهنم کې. نه که بیا
اوس وګورو چې دا سړی چې دا پنسي کته ساتي د څه د لاسه ساتي، نو یا به د تکبر د لاسه ساتي او یا بس عام د نفس وته د ګناه کول ښکار کړی ده. نه که تکبر د لاسه ساتي نو بیا د دوه ګناونه جمع کړي دي. څو ګناونه؟ دوه. یو تکبر او بل د پنسي په ګټو له پاسه ساتل، او بل چې کوم دی هغه ګناهګار دی خو هغه تکبر باغ کې نشتی. نه د پنسي د ګټو نه کته ساتل دا په هر حال کې سړي حرامي. او پته هیڅ دې خلکو له کومځي کې دلیل کتل زموږ د ډیرو خلکو چې منزل او چې دي کې به چې جمعه نه څنګه روزي به کته کې پته هیڅ دوی سره وسه دلیل نه موږ د خلا بدی کې څه دلیل نه یمالو. عام د حدیثونی د رسول الله سلام چې د سړی کپڑے دي سي اوس دا به تقسیم بعض خلکو کړی دی او نه به څه دلیل شته او نه به څه نقل شته قرآن او حدیث نه. چې قرآن او حدیث کې دا خبر راغلی نو دا حدیث څومره یری ولا حدیث ته چې قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی د انسان ته نه کوي. دا غینه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضی الله عنه. دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم غوی رسول الله دا خبره کړې ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. درې قسم خلک دي چې الله به سره قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. ولا يزكيهم او د ګناهونو به نه پاکي. ولا ينظر اليهم او ګوري بوتنه. ولهم عذاب اليم او دغه لپاره بس سخت عذاب. دینه غټ بدبخت چې تاسو معلوم دي دا غټ بدبخت دي. نه به سره الله خبرې کوي، نه به ته ګوري، نه به د ګناهونو پاکي او دغه لپاره سخت عذاب دي. دا سوکتي شیخ زان زیناکار بوډا. زیناکار بوډا. زنا خو زنا ده بوډا ولې خاص ذکر کو ولې په بوډا باندې زنا حرام او ځوان لپاره جایز ده؟ نه په دوانو حرام ده. خو چې بوډا په دې عمر کې زناګانې کوي نو د دلیل له بده باندې دا ډېر بدترین انسان دی او ډېر بیمانه انسان دی. تاسو خیال کړئ د دې خلکو د فطرت هم دي سي دي چې ځوان لکه چې د دې ګناو کې نه هغه ته په سپک نظر ګوري، خو چې کله مشر سړی وکړي نو هغه ته به ډېر سپک نظر ګوري. لکه دوی دې ته نه کتو چې زما په دې مخ باندې سپین ډکی او دوی دې ته نه کتو چې زما په دې سر په دې وختو کې سپین ډکی. نه ځکه دې کې د بوډا انسان تذکره شوی. بوډا زیناکار چې دی د لپاره ډېر سخت عذاب وي. ولې ځکه چې د بوډاوالي کې هم د خباثت نه دی پرېښودی. او بعض علما دا وایي چې مطلب دلته دا دی چې شیخ زان هغه زیناکار چې واده شوی یو هغه ځوان لکه چې واده نه شي دا هغه سزا هم کمه ده. څه سزا ده هغه؟ څو کوړي سل کوړي یو کال د ملک نشړل دي او چې واده یې کالک ته کې جنین دغه د پرسره رجم دی وجنی وي. ولې ځکه چې د واده با وجود یو خزو سره شتي دغه نه د شهوت پر کول شي بیا هم لګي زیناګانی کوي نو د حقدار دي چې د سخت عذاب ملاوي شي. نو دا ولنې سړی شو. دویم وملک کذاب او دروغجن باچا. سړی وایي چې رسول سم عام خبره کړې چې دروغجن دا باچا وسره ولي وي. باچا په دی وي د باچا د دروغ ډیره غټه ګناه ده او دغه وجه ده یو خو هغه سړی دی چې غریب سړی دی دروغ وایي نو د حاصلولو لپاره وځي کې زور کم دی. خو باچا سره هر قسم زور شته دې سره دروغ وایي. د دې دروغ ډیره غټه نه غټه خبره ده. هر قسم زور د دې سره شته هر څه کولای شي بیا هم دې رالګي او دروغ وایي نه دغه ګناه به دا هغه دروغجن غټه دی چې هغه غریب دی او هغه په لاس کې طاقت نشته. دریم وعائل مستكبر او هغه غریب سړی چې تکبر کوي. ګور دې سیونه چې هغه تکبر چې کوي سی وي چې غریب او تکبر کوي. یو سړی به جوړي مالدار د پر تکبر جایز دی؟ نه حرام په دوانو دی. خو مالدار چې تکبر کوي دغه سوجه ده مال وسره دی طاقت دی. خدای چې غریب ګرځي دوه ټیمه روټي وته نه ملګي دم سینه راويستیو د مالدارو په خې کې د تکبر بګري ست تفریدي لګنه دي د سیمه شته ډیر زیات. غریب خوار سبو سره نه خو خبري چې دینه د چې دغه نشده چې هغه وړو نه وي او چې وی ګوري نه غریب سره هیڅ هم نه خوار انسان به او په خې به دغه خلکو کوي. مثال لکه اوس یو سړی دی دغه سره په جیب کې لسره پراته دي
یا شل له سپاتري په دې باندې دې ځان له جوړه غستې شي خو عامه جوړه او دې بازار ته لاړ ځان له جوړه واغسته په 200 ریاله دا اوس دې غریب دې وسه کوي ها غریب دې وسه کوي تکبر کې ګنځل لوی جنہ زم خلکو ته غټ کار شو پیخي کې د مالدارو خلکو دا نه د پکار خپل صادر سره خپل غزول پکارو ته غریبي نه چې څومره الله تعالی درکړي دي هغه مر استعمالوي اسراف مکو د حد نه تیری غریب سړي سره تکبر ډېر بد ښکاري تکبر خو بد شي مالدار لپاره خو دې غریب سړي ډېر سپک ښکاري او ډېر کچه خو دې چې غریب سړي کې تکبر لکه ته به شي تکبر کې نه پلانې کې خو مالدار دی پلانې کې زورور دی پلانې کې خپل پلانې کې دا پلانې کې دا خو ته به شي تکبر کې نو ذکر رسول الله ویلي دی هغه متکبر چې غریبي رواه مسلم دا حدیث صحیح مسلم کې دغه نه بعد حدیث اوله وعنه رضی الله عنه دم د ابو هريره روایت قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې قال الله دا ویلي دی ورته خبره د چا ده د الله او دې حدیث څه ویل کیږي حدیث قدسی د الله خبره نبی به شروع چې قرآن هم د الله خبري نو قرآن د الله خبري او حدیث قدسی د الله تر طرف نه خو په دې دوه کې فرق شته چې هغه ځان له موضوع ده او موږ بیان کړی د حدیثو په درسونو کې چې کوم موږ تفصیلی درسونه موږ مخکې کړی نو باقي کې موږ دا مسله بیان کړی چې په حدیث قدسی او په قرآن کې څه فرق دی نو څه فرقونه بکیشتي نو دیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی العز ازاری عزت دا زمان لنګ دی لنګ الله وی اغسطون دی والکبریاء ردائی او لوی دا زمان صادر دی فمن ینازعنی نسوک چی زمان دارا کاگی عذبتهو نبی ورسخ عذاب ورکو پس این مسلم کی دا روایت سدیر ورونو پزرونو کی بدا خبری چی دا سنگ اللہ وی چی عزت چی دا زمان لنگ دی و کبریاء زمان صادر دی دا خبر اللہ دی دا پارا کردی دا وی انسانا څنګه چې تاسو رستا په دې لنګ او صادر کې څوک نشي شریک کېدای نو دې زما سره په دې تکبر او لوی کې څوک نشي شریک کېدای تاسو لنګ ته چوره کمیس ته اوسته دی کنه په دې کمیس کې تاسو بل څوک شرکت کولای شي هیڅ چرته نشي کولای او پرتګ ته اوسته دا پرتګ مستاده نو لنګ او صادر چې کوم ته چوي دا ستادي تا نه بل څوک نشي اغسته نو دغه شان الله وی څنګه چې تاسو دا صادر او لنګ چوره په دې کې بل څوک شریک کېدای نشي نو دغه شان زمان سره په دې عزت کې او په دې لویۍ کې او په دې تکبر او په کبریا کې مسره څوک نشي شریک کېدای او چې څوک زمانه راکایږي سره به څوک الله نه درخ دی شي مطلب دا دی چې څوک دا صفات په ځان کې پیدا کوي عذبته زبر سخ عذاب ورکو په یو روایت کې راځي وی جهنم ته به گزارم په یو روایت کې راځي وی ور ته به گزارم په یو روایت کې راځي وی د املا علماء ته کما الله دومره په غضب کې هغه انسان ته چې څوک په ځان کې تکبر او ولې ځکه چې الله په صفات له سونه واچول کنه ګناونه خو نورم دي هغه باندې دومره سخت سزا نشته په دې باندې ولې دومره سخت سزا ده ځکه چې د سجلو کو د الله په صفات له لاس ورواچو د الله په صفات ډا کور واچول تکبر د خدای الله صفت نو ته کوم جنه تکبر کې ډیر اولګي دغه تکبر باندې لاس واچول په ځان کې تکبر پیدا کو دغه د لاس په الله د سخت عذاب مقرر کو دغه نه بعد روایت ته وعنه رضی الله عنه د ابو هريره روایت ابو هريره رضی الله عنه هغه انسان دی چې د ټول نزيد حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي او دغه وجه په خپل بیان یې زبد رسول سره همیشه نه شو غریب انسان علم خلق څنګه طلب کوي د ابو هريره سیرت وګورئ تاسو په توري چې علم خلق څنګه طلب کوي ابو هريره رضی الله عنه دم د روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی چې بینما رجل يمشي في حله یو سړی په لار روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو مزدار جوړه چولې و تعجبه نفسه ځان ته دې څه بوچت نظر کړو چې څنګه دې خپل ښکار کړو اسوینن غزلې خپل ښکار او مرجل راسه رسول الله د وختې منګز کړیو نه غیم ځل په یو طریقې منګز کړیو یختال فی مشیته ډیر په نخرو روانو
هلته کپړې هم نه وي اچولي، ویښته یې منګز کړي دي او بیا دې چې په نخرو روان. تاسو دې د متکبر سړی هم دغه شان په لاره روان. اذ خسف الله به، اقدم الله زمکې ته امر وکړو، د زمکه په کولاو شو سړی به کې دننه ورغی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تیر شویو امتونو کې د یو کس واقعه بیانوي چې هغه سره دا چل شو. خو بیا چېرته لاړ؟ فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامه. نو دی په دې ځمکه کې روان دی، دغه سړی اوس هم روان دی، د قیامته پورې به پکې روان دی. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې راشي متفقون علیه. دغه شان عذاب الله په بل چا هم راوستی. څوک دی؟ قارون. دا د متکبر سړي انجام دی. ځان د تکبر لرې ساته، داسې نه چې الله دې عذاب درکړي چېرته. آخرنی روایت وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه روایت وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله دا خبره کړې و، لا يزال الرجل يذهب بنفسه. یو سړی لګي او د تکبر اظهار کوي، ځان لوی ګڼي، کبر جني، تکبر کوي او کوي، حتى يكتب في الجبارين، تر دې چې الله په کبر جنو کې شمار کی او الله په تکبر کوونکو کې شمار کی. فيصيبه ما اصابهم، نو دتم هغه عذاب ملو شي کوم چې هغه په خانو خلکو ته ملو شي. رواه الترمذي، دا حدیث په سنن ترمذی کې دی. وګورئ حدیث ته خیر لګنه چې څوک تکبر کوي الله د متکبرینو سره شمار کوي، چې هغه سره شمار شي نو هغه عذاب پیرا شي کوم چې په غوي باندې راغلی. دې ټول خبرونه څه خبره واضحه شو؟ چې تکبر باندې کې صرف دا چې تکبر باندې کې یو تکبر غټه ګناه ده، تکبر جهنم ته راتلو سبب دی، تکبر د الله د غضب سبب دی، تکبر د لاسه انسان ذلیل کی، تکبر د لاسه په انسان باندې عذابونه راځي. دا ټول خبرې د حدیثونو راوځي شو کنه. نو په ځان کې عاجزي پیدا کی، د ځان نه تکبر لري کوي، لوی مکوي لوی، او د الله د مخلوقات ته به اوچت نظر ګوري. کله چې د الله مخلوقات ته به اوچت نظر کتو پتا کې به لوی نه، تا کې به عاجزي. او به کې خپل مثال زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان، څومره اوچت انسان، دغه په شان انسان په دې ځمکه باندې نه د اوسه پر خپل خو دی نو به کیږي. او باغ کې د څومره عاجزي و، څومره عاجزي و باغ کې دنه چې څوک برالو هغه به د مرګرو سره ناسونو ته پوس په ګچرانه وته کوم ځای کې هغه سړی وي، هغه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. چې وی پیغمبر کوم ځای کې هغه وته وي هغه چې ناس د سور سپین جوړې منځ کې ناست، یعنی دومره به رسول الله نه کوي چې ځاله به خاص ځای جوړ کړو. کله کله به سي د مدینه کې حدیثونه کې دا واقع راځي چې مدینه کې یو لیونی جنې ولېونی هغه براله پر رسول الله په جمعه ته رسول الله د غټو انسانانو سره ناس، ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب د غټو انسانانو سره ناس، هغه لیونی براله رسول الله په لاس نمونه وراشته ته خبره کو او رسول الله به بوت سم لري به بوت دی باغونو طرف ته بوت. الته اکثر به دي چې خبره به نه، الته به څه خبره نشته، او یا به څه خبره کړو نه، هغه به څه خبره. رسول الله مسکی شو نور سوي وینه بس دا خبره. بیا رسول الله دغه پیاده روان شو، هغه خلکو مجلس په پاتې شو، او دا غټ انسان رسول الله په خپل ستړی شو، پیاده بلل به پیاده روان. خدای به هغه جنې ته نه چې نه زوره کې تلونی موږ سره تنګي نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي ته وی تواضع، دي ته وی عاجزي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي دا خو ځاله موضوع په کور کې به عائشه رناوي وی کله کله به پیزار وشي په کور کې به د خپل ناس هغه به ګڼډو، او کله کله به خپل جامې ګڼډلې، کله کله به د دې بیبيانو سره د کور چې کم کار هغه به وسره کوو. نو عاجز انسان دا باندې چې نزو چت سره د مرګرو سره پیروته دي چې لکه مرګري چې په چکر باندې صحابه کرامو سره ووت، داغه ځان سره بيزه یا سرویس بولو چې دا بل تعالی له و به خرو ناغیو صحابي داری کوي هغه به دیو بل سره ډیر محبت او دا صفت الله په قران کې دا وی کړی رحما او بینهم دیو بل سره ډیر محبت یو بل ته ځونه سپاو. نو یو داری کوي زب سروي لاله بلوي سرمن وسته په ما شو، بلوي لاله غوخه وړي کې کول په ما شو، بلوي دا غوخه په خول په ما شو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ور د پر لرګي را جمع کول دا به ماشو او ته رسول الله ته خبرې کی ته اوس لرګي را جمع کوي په دې تیار کې او په دې څه قسم علاقه کې به ته څنګه لرګي را جمع تکیر منګ را جمع کو ساغو سره رسول به ضرور شو کله چې سړی اوچتي نه داغه خبر به څوک دي شي رد کوله په سختۍ سره سړی دي چې خپش نو صحابه کرام خپل مینت او زاری رسول ته وکړه چې رسول الله رسول مینه زیکو لاړ رسول سم ورکو په تور تیار کې ورک شو به څو وخت بعد راکار شو ګړې درګور اغسته او په دې پوزه باندې مغه توروای لګیدل او لرګي راوړو مرګرو دي ته عاجزي دي ته چت انسان دا انسان د تاریخ منی چې د اوچت انسان ولې چې باقي تکبر نه باقي عاجزي و نو د صفت په ځان کې پیدا کوي ګرو پیدا کوي الله سبحانه تعالی دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي او الله سبحانه تعالی دې مونږ د تکبر او د غرور او د فخر نه الله مونږ لري ساتي او الله سبحانه تعالی مونږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.